وهاب جانا وهاب جانا زه ګوره هلته لمونځ کوم او تا دې خپو ته وګوره قبلې ته یو خو دې ګورې دا خپې هم قبلې ته کړي دي خفه کېږه مه خیر دی یو خبره درته کوم لمونځ کوه ګورې لمونځ نه دی لمونځ کې چې کوم دی الله تعالی ګوره ډېر زیات برکات ایښي دي لمونځ چې کوم دی زموږ د پیغمبر علیه السلام د سترګو یخوالی دی لمونځ چې کوم دی رڼا ده لمونځ کامیابي ده په دې دنیا او په هغې دنیا ته دې لمونځ مزه خو واله که نه ولې نه کوې یاره غټ سړی څه معشوق خو هم نه یې شرمېږي هم نه ظالمه الله زما خبره واوره ته خو پوهېږه نه چې د لمونځ مزه واله خو تا د بلمازۍ مزه نه ده اخیستې بلمازۍ څه مزه یې مړه پاسه تنې ته دې ګوره پاسه لمونځ وکړه د بلمازۍ مزه دې نه ده اخیستې بس ته نور مې نه په یو کمره کې دواړه ناست وي نور مې دا خبره بالکل د برداشت نه وتې ده بده خبره ده مړه ته پرېږده دغه موبایل رکه د لمونځ ته د لمونځ مزه یې پرې راواله که تا د بلمازۍ نوم په خوله باندې واغوستو ما له دا مخ ته وکړه تا لمونځ کړی نه دی د لمونځ د مزې نه به څه خبر شي صرف یې د بلمازۍ مزه او د بلمازۍ مزه لمونځ دې کړی د لمونځ مزه دې اخیستې نه خو زه درته وایم چې د لمونځ مزه صحیح ده چې وي به خو د بلمازۍ خپله مزه وي ګوره دا د شیطاني خبرې دي دې نه واوړه لاړ شه اودس وکړه او لاړ شه الله یاد کړه ته د دې مزه واله یقین وکړه چې په ژوند پکې به دې رڼا راشي زه ورځه زه پرېږده د دې پرې زما مې یارې که نه ګوره زما کله ناکله منه که نه ګوره نن دا زما دپاره دا یو لمونځ خو وکړه که نه ځه چې مزه یې نه وه بس بیا ورته ګوره ځه بسم الله که بسم الله خوند مې خرابې ته پرېږده که نه ګوره مه کوه دا شیطاني خبرې مه کوه بسم الله که ځه یا الله بس سړی درته ودرېده او د خیره سره به ډارې کي چې کوم دی به جنتي کي زه واله نو په باتروم کې په موبایل څه کې چې هلته ناست دی باتروم کې او اودس مودس کې یا څه کې نو هلته چې ګورې هم خوند کوي خزا خدایا پاکه زر راوځه شاه بازار ته انتظار کوم شاه بازار راوځه په زوره مونځونه کوئ سم هغه نور مزاح والی ګوره واه مزه کوه ګوره څه کوه د خندا ته ډېرې غوسې نه راله ډېره خندا راځي په خدای چې دا بل سړی وی که نه دا دله نه دی دا دله ما داسې ټنګولې وي چې دومره عمر کې یو انسان یو هغه فرض مونځ نه کوي د داسې انسان سره ناستې پاستې بالکل ځین چې پکار نه دی که هغه د هر څومره قریب ملګری وي او بېلمازه وي نو ښه خبره به دا وي چې دغه ملګري نه بایکاټ وکړي او د ده نه کمره بېله کړي